د ننګرهار کونړ دویم لاین سړک مو لیدلی دې ویډیو کې درته ښایم. دا د جلال آباد ښار دی چې د ګرمۍ پرې خپل حد تمام دی. نن د جمعې ورځ ده. ملګري جمع شول او د ضرورت وړ ټول شیان مو موټرو کې ځای پر ځای کړل. دې ویډیو کې غواړم د چکر لپاره یو مناسب ځای چې ښکلي سړکونه او ارام چاپیریال لري در وښایم. موږ د کامې په پله راتېر چپ لاس ته مخ په کونړ بره روان شولو، خو کونړ ته نه رسېږو. د کامې ولسوالۍ د ښایست خو صفتونه بیخي ډېر دي، خو هغه کامه چې په شیریخو او هوټلونو مشهوره ده دا طرف او ښایست یې بیخي ډېرو کمو شاید لیدلی اوسي. په دې سړک چې څومره مخکې ځو داسې ښایسته شنې پراخه ځمکې چې روح ته سکون ورکوي شته دی. سړک د کلي منځ کې تیر شوی. دلته هم لکه د نورو کلیوالي سیمو په شان کورونه د خټو جوړ شوي او بیخي کلیوالي ماحول دی، خو فرق یوازې سړک کې دی چې په ښکلي او معیاري شکل جوړ او ښه په ارامه زړه سره پکې مزل کولی شئ. بالاخره نو د یو څه مزل وروسته د کوز کونړ کوز کاشکوټ کلو څخه تېرېږو. دلته نو د سړک جوړښت ماته بیخي ډېر خوند راکړ. دا سړک د خاص کونړ سپین جومات څوکۍ او د نواباد په پلونو د سیند د دواړو مسیرونو سړکونه سره یو ځای کوي. نور له عمومي سړک رابېل او د زیړي بابا په طرف روان شو. دلته ونې او ویالې ټول ځایونه د سیاحت او سیل لپاره آماده دي. چیرته چې د زړه وي همالته واړوه. دا نیمګړی پل داسې نه و. یو وخت ښه روغ سلامت او د تګ راتګ لپاره برابر پل و، خو اوس متاسفانه نیم شته او نیم یې اوبو له ځانه سره وړی. دغه ماشومان چې ښکاري یو فامیل همدلته ناست دی، بله ډله خلک د دغې ونو لاندې ناست دي. موږ همدلته واړوله. مخامخ د زیړي بابا د ساحې هوټلونه دي. اوس به نو لږ د خېټې غمه وکړو. د اشپزۍ مسؤلیت حمزه خان واخیست. ویل یې کړۍ درته پخوم. ما ویل بیخي سمه ده. ملګرو چا رومي میده کول او چا هوږې سپینولې. ما ویل سلات او د مرچکو سره شوملې به زه درته جوړې کړمه. بالاخره نو هر څه هماده شو، هم تفریح او هم خوراک وشو.